او د دې قبر په منازلو کې د ټولو سلویغ ریکاوټ د انسان د دنیا غفلت دی. د غفلت کم شکل بعضې خلک چې یو څه خارې مال و دولت پیدا کی، نه د لمانځه خیال ستا، نه د ذکر خیال ستا، او نه د آخرت فکر ستا، نه د قیامت فکر ستا، او نه د قبر څه غم و فکر او تصور ستا. بس دی حالت دا دی چې پوښتنه ځینې وکړي وایي څنګه دی؟ وایي واه واه ډېره ښه ګزاره روانه ده. زه د یو سړي څه پوښتنه کوم، ورته وایم سړی کا څه حال دی؟ وایي یا مولوي صاحب ډېره ښه ولاړه ده. حالانکه زه په دې باندې خبر یم چې دی غریب د 5 لمونځو پابند لا نه دی. نه په دې حالت کې دی، په دې غفلت کې دی چې بس زما بچی د بل در بچی آباد دی، زما کور د بل در کور غټ دی، زما تجارت د بل در تجارت غټ دی، او زما ګټه او زما ډوډۍ، زما ګټه د بل در ګټې زیاته ده، زما نفقه د بل در نفقې غوړه ده. نور نه د لمانځه فکر ستا، نه د آخرت فکر ستا، او نه د قبر فکر ستا، او نه د حساب و کتاب فکر ستا. بس دی غریب په دې کې دوکه دی چې بس مولوي صاحب ډېره ښه ولاړه ده. دا یو قسم غفلت دی، او د دې غفلت نتیجه به سړی د قبر په توره کنده کې ویني. بعضې دینداره خلک هغې په دې غفلت کې د عرفات په میدان کې زه د یو سړي څه پوښتنه کوم، هغه بوډا سپین ږیری سړی دی، وایم ستا عمر به څو وي؟ عمر مې 18 کاله دی، لیکن زړه مې د 20 کالو ځوان دی. څومره د افسوس خبره ده د دې د امانات چې زړه مې در اوسه هغه خواهشات لري، زړه مې در اوسه هغه تمناګانې لري، او په زړه کې مې هغه د ګناهونو او د خواهشاتو جذبات راځي چې د 20 کالو د ځوان په زړه کې کوم شی راځي. نو ما درته ویل دی د عرفات په میدان کې هم دا دعوه کوي چې زما عمر دا 80 کاله دی، او زما زړه د 20 کلن او د 25 کلن انسان دی. نو بعضې خلک په دې غفلت کې زندگی تیری. بعضې غریبان بیا داسې چې هغې خو زندگی په دینداري کې تیری، لیکن د دې لمنځو پابندي نه لري. بعضې نوجوانان په دې مصیبتو کې راغلي، کوشش یې دا دی چې زما خوب رسی، د خوب غم ورسره دی، د خوراک غم ورسره دی، کوشش یې دا دی چې زما خوراک پرسی، نه د لمانځه فکر دی، بیا د خوب د پر کېدو په خاطر که لمونځ قضا کېږي که هر څه کېږي د هغې د یو وزره پروا نه ساتي. او بعضې خو بیا داسې دي زه حیران سم چې ماخستن دی په کوټه کې پر پتو باندې ناست دی، ماخستن پر بورډ باندې ناست دی، نه د پلاره څه زوی ته حیا درېږي، نه د زوی څه پلار ته حیا درېږي، نه د مشره څه کشر شرمیږي، نه د کشره څه مشر شرمیږي. حالانکه د دې مشر زندگی د دې کشر دپاره تربیت دی. زه د مشر ته مې ظالمه دا بچی به څه درڅه زده کي، نو خو ستاسو به پتې زده کي، ستاسو به کرمبوډ زده کي. حالانکه تا ته دا امر د الله د طرفه دی چې قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان به هم د جهنم څخه ګورې، بچی به هم د جهنم څخه ګورې. او سبا د قیامت په میدان کې د پلار ته د خپل عمل سزا ورکول کېږي، د دې زوی د عمل سزا هم د پلار ته ورکول کېږي. او د پلار زندگی د اولاد دپاره دا د تربیت زندگی، بچی د پلاره څه هر څه زده کوي. نو ځکه زموږ سلف وایي چې سړی د بچانو خاوند سو. پکار دا دی چې په کور کې د سړي زندگی د احتیاط سي. که په کور کې ته ماخستن لمانځله نه ځې، بچي ته واته ولاړ سه لمانځله، او که په کور کې ټوله ورځ ستا زندگی په ښکنځلو کې تېرېږي، دا بچی ستا څه زده کوي. او که ته ټوله شپه پر پتو پر کرمبوډو ناست یې، بیا د دې بچي څه د زناو د دې نارواو ګیله مه کوو چې بچی په دې کې ولې مبتلا سوي. نو بعضې خلک ماخستن مجلسونه کوي در 2 بجو در 3 بجو ناست دی، بیا د سهار لمونځ د غریب په طبیعت او په مزاج کې نست. تاسو مولانا زکریا رحمت الله علیه د فضایل صدقات په یو حصه کې لیکلي دي، عجیبه خبره. یو د سهار لمونځ چې سړی قضا کی، ماخستن پر پتو ناست دی، پر مجلس ناست دی، پر کرمبوډ باندې ناست دی، او د سهار لمونځ درڅه قضا سو، او بیا دې پر څاشت وکړي، قضا دې راوګرځوله. د یو لمانځه سزا په جهنم کې 2 کروڑ 88 لکه کاله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا زکریا رحمت الله علیه د حدیثو سره ایستلی، تاسو فضایل صدقات کې وګورئ. نو زه دا ته وایم چې د خدای په خاطر غفلت د دماغه وغورځوئ. منازل ډېر درانه را روان دي، او سفر ډېر اوږد دی، او سفر ډېر لار ډېره ناولده ده، او د داسې حالاتو سره مخامخ کېږو چې نه در اوسه مخامخ سوي یو، او داسې مناظر راته پیښېږي چې در اوسه مې لیدلي نه دي.
نو د انسان د زندګۍ اولنی منزل هغه قبر او مرګ دی، او د قبر او مرګ دپاره لوی رکاوټ د انسان د زندګۍ غفلت دی. الله تعالی دې زموږ د دماغو څخه غفلت لرې کړي. الله تعالی دې مې دا خبرې زړه و دماغ ته ورشوه کړي. واخر دعوانا